دا پستورو سپینی لاری دا جانان کلی ترسی کپلی دا محبت یہ فرمان کلی ترسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری عبدالخالق د لغمان ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې ځینې دوکانداران په خپل منځ کې مال راوړي، مثلا بوره شوه، نو هغه بل دوکاندار هم ورته بوره ورکوي، یعنی جنس په جنس باندې دا جایز دی که نه دی؟ قاري صاحب محترم چې تفاضل پکې نه وي جایز دی. که یو من بوره یې ترې اخیستې وي بیرته یو من بوره ورکوي، په دې کې شرعي ستونزه نشته. اما که یو من بوره ورکړې ده اوس پاو باندې یو من یا خورد باندې یو من بوره ترې غواړي، دا بیا سود دی، ځکه دلته جنس یو شی دی. او همدارنګه حافظ عبدالحکیم حکیمی هم سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که چا په ماشومتوب کې د یو دوکاندار څخه یو څو روپۍ غلا کړي وي، بیا یو کال وروسته هغه دوکاندار ولاړ شي، هغه ته نه معلومیږي چې دا دوکاندار اوس چیرته دی، دا پیسې به څه کوي. کوشش دې وکړي چې اول هغه په خپله دوکاندار که هغه نه وي د هغه ورثه پیدا کړي او د هغه دوکاندار حق ورته وسپاري، او که نه وي کولی شي چې هغه پیسې که په خپله فقیر وي په خپل ځان مصرف کړي، او که نه یې فقراو او مساکینو باندې دې مصرف کړي، او کله چې هغه پیدا شي د هغه حق دی در باندې، حق به ورکوي.